مردار یاستئ زه به هم در سره په زور یې ولابله ورته کېنولی او تیاره ولوې دا بیچاره شهید شو. بالکل ودرېدو. هغه خبره خو واضحه ده. مسله دا ده که چې دوی سره بحث ته څوک خو نه برابرېږو. د سپي زمن له موږ سره په هغه اصلي هغه کې نه کیني. دا هغه خلک سیدي دغه مخور چې دا خلک ډېر ورته کیني. داسې په یو څو بحثو کې مخامخ کېنستې وای او لږ صحیح خبره یې کړې وای بس خو دغه کوي چې کېنیم بس هتې خبره بحث ته څوک نه پرېږدي. خبره اوس نن وای دا هغه ده دا صلاحیت نه لري چې په دې بحث باندې وغږېږي. دی د دې اهل نه ده چې په دې بحث باندې وغږېږي. و د غواګانو جنرال ته ناسلم سخته مې خلقو ته پتنګ سمال څه بې وجدانه خلک دي. یعنې بیا دې مافرین سي قرار صاحب بیا دې مافرین سي چې دومره د طالب په دومره وحشت باندې دوی هم بیا راځي بیا هم غږ پورته کوي. نه خو هغه یو حدیث شریف ته وایي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. یو وارې چې د سترګو شرم والوت بیا چې هر څه کوې کوئ. او دا یو وارې شرم د سترګو د وجدان یوه پرده ده. هغه د وجدان پرده چې وشکېږي بیا نور بیا پروا نه ورکوي سړي ته که نه. اوس موږ خو زه والا رښتیا خبر درته کوم چې یو خبره لږ سره درواغ مرواغ په زور یې راباندې کویم زه به هم پکې تړتړی کېږي نه سم کولی ګډوډېږم پکې. دا د خره زمن خو یعنې دغوره لوی باطل دفاع کول دا په خپله ډېر مشکل کار ده ډېر مهارت غواړي. واقعیت بالکل. اوس دوی له پاکستانه دغه موبین له پاکستانه راغی دا ټول له پاکستانه راغلو. اوس یې نه مني وایي موږ نه یو راغلي موږ له پاکستانه د پاکستان خلک نه یو خبل ورځ د پاکستانه راواوښتې. نو په تا یې څه رقم سړی اثبات کړي چې له پاکستانه راغلی له ښارو یې راغلی داسې هم نه چې له قبایلي سیمو یې راغلی یا له که داسې وایي چې په کوم کلي کې پټ وایي یا په اطراف کې یا په غرو کې وایي خو موږ به ویلي وو چې زه خو پاکستان کې نه وو. ته خو د پاکستان په ښارونو کې د جوجکیو په دفترونو کې ناست وې په رڼا ورځ راواوښتې ټول دنیا درته کتل. اوس منکر یې وایي زه نه یم له پاکستانه راغلی. د غوره هم نه مني چې موږ له پاکستانه راغلي وایي ړنده بله ړنده بله لامدمر ښي دا وایي پاکستان ته بیخي تللی نه ده. توبه کراچۍ کې په کراچۍ کې مړ نه سو جنازه منازه هم چا ولاکه کړي لیغه جنې خدای چېرته خښ خدای چېرته ولاړو ولاکه ځوان کرنل به یې کتاب بې راوځي وروسته دا کیسې ټولې سره فیک دي. ولا دغه زوی په باره کې ډېر خلک وایي دا زوی بیخي د زوی نه ده. بله دا د دی وایي که نه چې ملا صاحب چې و دومره غریب ولو چې په پاپړي څپلکو کې اودس کوو صاحب او دغه رقم فقیر و در بدر و نو تو خپل خدای په دې ملا یعقوب باندې یوه ذره د غربت نښه ښکاري نه ولاکه دا سور و نو خو زه دغه درته وایم دغومره خو د غربت خو یو په څېره باندې خامخا تاثیر ولا په هر شي باندې سړی تاثیر دا خو دغوره پړسېدلي دي چې ولاکه به په خاني کې سړی دغه رقم چې حتما سور سپین کېدای شي. ټوله کیسه یې فیک ده ټوله معامله یې په دروغو ولاړه ده د خره د زمنو. وطن یې ډېر سخت برباد کو قرار صاحب دا که یو کال نور پاتې سي قسم په خدای ده اوس د خلکو ناموسو ته لاس ورچولی قرار صاحب بله مسلې نه خبر یې که سراچه کې چې خپله ښځه موټر کې خپله ښځه در سره ناست بس اوزې ته دي کې ښځه او نر سره جلا کړي بس اتې بیا هلته د فلمونو ترې ډکوي فلمونه قسم په خدای مخکې ورځو کې یو چا راته ویل وایي په دغه خاطر مې کډه وکړله چې په دغسې ځای کې حوزې ته بوتلم وروسته یې بیا په نمبر پیدا کړی و کور ته بیا زنګونه پسې راته والوتې وډارېدو په ناموس وډارېدو وطن یې ورپرې ایښی ده. دا نن له دغه سره غږېدلم یو ډېر یو درون سړی ده هغه خپله دغه کیسه کوله وایي ښځه مې 3 ورځې 4 ورځې معلقې سره تېر کړې وې که 7 ورځې مې واده تېر کړي ولې دغه یې کړله وی ژړلې بېچاره وایي هغه د طالب له مخې راته ویل چې زه تا ته مخ نه لرم تا سره ما ډېر خیانت وکړو وایي ما ورته ویل چې خوله باندې لاس ونیسه ودرې دا مسله به بیا په کور کې سره حل کوو. دغسې حالت روان ده قرار صاحب. او نه خو یو خو پردي دي م وایي پاکستانیان دي نه وایي پردي دي م وایي پنجابیان دي نه وایي یعنې له ډېر سپک دښمن سره م سروکار ده والله بلا ډېر بدې نخرې به راباندې وکړي که دغه د افغانانو غفلت دي او دا اوس دا په دغه کې چې دا موږ تاسې دا پکتیاوالو دا موږ تاسې دا ګګر خلک په دې په دوبۍ کې
تر دې د غواو تر جنرال راټولو او سره کمې چاپلوسیانې ورته کولې او هغه خپله په ډد تر وتلی د هغه خپله څوک د سړي زوی نه بولي تاسې یو چا ته خو سړی یو چاپلوسي وکړي دغه ټول دغه د دوبۍ دغه بېمانا مخلوق نو دغو خلکو دغه لوبې وشوې دا اوس هم پې کمې دي یاره بالکل قرار صاحب افغان صاحب تازه له افغانستان راغلی ده ښه افغان صاحب ستړی مه افغان صاحب ته بغوڅ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سلامونه نیکې هیلې شیر عالم صاحب ته او کرار صاحب ته ثمرګل او دا نور ملګرو مننه بشیر عالم صاحب کېدای شي زه د تاسې کلي ته درغلی یم شیربوست په دې منځ کې هم را وګرځېدم ښه بېشکه والا اوس به شیربوز مې نه و لیدلی داسې په زرمت لاړم بیا په دا غره کې ولاړ وه داسې پسې لاړم بیا غزني ته ووتم کرار صاحب کېدای شي له عمر دې موږ کم وي خو بدبختي دې موږ دا ځای ده چې عمر به شپېته کاله وي ښه به په قرآن او په حدیث پوه وي خو چې کله د زور خبره سي دی دا د حق خبرې نه کوي ته کېدای شي د لایپو ته به اوس راغلی خو زه بشیر عالم صاحب چې پېژنم نه کاله د ما و د موبین او د چا سره ووتل نه قرار صاحب دغه کې و خیر نم د سره پېژندلي اوس دا ټیک ټاک ما اوس لیدلی مخکې د فیسبوک په لایف کې راتلو دی موږ نه ده لیدلی خو دا ټول عمر بسې و دغه موبین و دغه مږه و او یو جوړ شپلکې وي اوس چې د غواو شکتن څه دا علیحده خبره ده تقریبا کرار صاحب دا داسې د سترګو خطل کوي که نه زه همیش دا خبره کوم چې د موږ افغانستان دوه طایفې ختم کړی دا او دا یې ختموي که چیرې له دې خلکو موږ امید ساتو بیا ډېر موږ بیعقل یو دومره بیعقل یو چې د هر څوک امید ترې ساتي په جاره دا خبره موږ کړې چې د مجاهدینو په وخت کې چې څومره وسله پاکستان ته راغله او په د پاکستان کې د موږ ژوند تېر څه زه اوس هم ژوند اکثره په پاکستان کې کوم زما هلته تجارت د کاروبار مې ده کله کله افغانستان ته راسم د میاشتو 2 میاشتو دپاره چې دوی کوم کارنامې کړي او کوم کردار یې موږ ته کړی ده دا د افغانستان د فرد نه یېرودونکي نه خو دا ولس ویده ده دا بیخي مړ ولس ده دا یو شی هم نسي کوی که سبا ته راغلی تا ته بیا 3 سلامه موږ کوو ولې ته به وظیفه لري موږ به ولس یو که نه د ولس غیرت خو درته معلوم ده که نه موږ ډېر غیرتي خلک یو موږ په ناموس باندې چیرې هم ځان وځلی خو چې هره ډله په موږ باندې راغلې ده 4 سلامه مرته کړي دی بیا د ولس دعوه کوي چې ولس دومره ننګیالی دی د څه شي ننګیالی ده دا اوس فلحاله په افغانستان کې چې موږ کوم حالات لیده چې د ځوانانو دپاره د کار دپاره زمینه هر څه په ټپه ولاړ 5 نفره نه سره یو ځای کېدو مځکه هم د ما د کار اجازه هم ته نه راکوي زوی هم د ما د تعلیم اجازه هم ته نه راکوي لور هم د ما مصرف له جبه پې کوم د تعلیم اجازه هم ته نه راکوي 5 نفره ځوانان نه سپین ږیري یو ځای کېدو نه دومره جرأت موږ کوی چې راځئ ورسو چې چا ته به دې وویل هغو به خوله درته جونګه کړه پاته سوه دا دنیا وایي هغو خوړه چې حیا نه لري دنیا هر وخت کې هغه خلک خوري چې حیا نه لري چې حیا لري قسم دې په خدای هغه حرام نه خوري هغه د چا زوی نه وزني هغه د چا ناموس ته بد نه ګوري هغه باندې خپله حیا ګرانه ده هغه دنیا نه شي خوړی هغه به همیش یو د مسافري یو د ماجرتوب د خپل حیا نه شرمېږي چې زه دا کار څرنګه وکړم ولیکن دا خلک سننه پورې په ټیک ټاک کې دومره په مخ لاړو ورځ راتلونکې ده حالاتو ته ګورو موږ افغانستان کې د غربت کچه چې دا دوی کوم وایي دام وکړو دا موږ ډېر ښه ولیدل مالیه چې دوی څومره اخلي څومره دا د کابل کارخانې بندي کړي دي په کوم سبب یې بندي کړي نور د کارو مخه یې نیولې دا موږ په سترګو وینو دا د خلکو په سترګو کې خاورې وراچوي دا علیحده خبره ده سیاست اوس په رخچه کې ده سیاست په کور کې ده سیاست په جومات کې ده هغلته هم داسې بد حال ده دا نه ده چې دوی ته څوک مخامخ نسي ویلی د دوی پلار ته هم ویلی شي موږ ښه غټ خلک یې پېژنو د منصور صاحب زمن دي سیف الرحمن شایکوټ کې اول جنگ ده شروع دا موږ ته ډېر نږدې دي عبدالرحمن منصور نور داسې مخامخ هم ورته ویلي و دلته دوی داسې سپکه لهجه استعمالوي چې کله به موږ دا ټیک ټاک ورته اشتارټ کړو دوی خو دغه ټیک ټاک هم نه لري بدبختانه بیا د ما یو اکاونټ و هغه بند دا نن مې خلاص کړی هغه نمبر له ما ورک دا اوس په ټیک ټاک کې نه ده دا په افغانستان کې ټول خلک داسې ترې تنګ دي هر وخت کې د مجاهد په نوم د ملا په نوم کوم رهبر راجګ سوی کوم ژمنې له ولس سره کړې او بیا یې څومره خیانت له ولس سره کړی له دې وطن سره یې کړی دا ډېره بدبختي ده
خو لیکن ښه ده چې دا څېرې معلومې شي. زه پرې خوښ یم، یو 2 کاله دې نور هم پاتې شي. دا د هغو بدبختو په خلکو مخ باندې یوه ښه چاپېړه ده چې بېادبي دې ډېره مافي، کله به یې په سترګه کې جای ورکاوه، کله به د ښځې څنګ ته جای ورته اچوه. د دغو دپاره یوه ښه چاپېړه ده. یتیمان درته پاته دي، کونډې درته پاته دي، تا ته اوس هغه ډوډۍ رسېږي. جمهوریت چې تا کفر باله په هغه کې وګولو روزي پیدا کېده. نه هغه یتیمان چې د تا تر څنګ ولاړو، تا ملاتړ پرې ته کړی و، هغه یتیمان او کونډې تا کومې نخرې پرې ونه کړي. په لاین کې د ښځې ودرولې سوالګر یې دې کړې، ځوانان دې په لاین کې ودرول سوالګر دې کړو. ښه ځوانان دې په دغه لاین کې درولي، دغه یو ګورې وړو چې د امریکا نه راځي، له کوم ملک راځي دا معلومات نه کېږي، دا دې سوالګر کړو. خو لیکن بدبخته ولس زه په دې څومره فوکس کوم، کله به په دې لاره تېرېدم ما به ورور ته ویلې، کله کله به مې یو ورور راسره ما ورته زه خو ډېر خوښ یم، ته دې ته ګوره چې په دا لاین کې ولاړ ده، څه وخت به نمبر درځي. دغه د سوال په ټکلو باندې اوس د افغانستان دی خو مخته، خو ټول ولس یې مخته اوس رسېږي نه پیدا کېږي. خو بدبختانه هغه نسل چې یو څه تعلیم یې کړی و، هغه یې له بدبختۍ سره مخامخ کړ، پردیو ملکو ته، پردیو وطنو ته. پاتې سوه خبره د وسلې. بشیر عالم صاحب ته ما مخکې مې ویلې، زه په واڼه باندې څو وارې ولاړم. امیر خان متکي د واڼه په هغه وخت کې یو کومندان و د کندهار، زه تللی یم، دماغ هلته 2 شپې وې په انګور اډه باندې، په دې باندې موټر یې ونیولې. کومندان غریب هم لري که د ده له طرفه ډایرکټ ټلیفون ورته راغی، یوه وسله وچه په زور تېره شوه. او د انګور اډې هغلته کوم ملک چې ده، یو د سلطان په نامه ده، یو د ګبې په نامه ده. د ما د هغو کره شپه و، د حساب کتاب ښه راته معلوم، دا دوی په سترګو کې ښه دي. افټاباد کې زه اوسېدم، منصیره کې زه اوسېدم، اریفور ته راتلم، مرې ته، دا ټول منطقې مه کتلې. په دا هره منطقه کې ستره کوم وسله وغواړي د افغانستان، زه سبا درته راخلم. بدبختانه چې زه اوس دلته په سفر راغلی یم، که نه ما به سبا د دغو جنرالانو د کرنیلانو یو څه شناخت لرو، دا خلک پېژنو چې د دوی په کور کې به دا یو ټوپک ما درته ښکاره و چې دا د افغانستان ده که نه. د سترګو ختنه یو حد لري. دا خلک شرم حیا اوس یو بانه ګورو، که دلته عبدالله مدني صاحب راغلی و که رحماني صاحب راغلی و، دومره دروغ ووایي چې دا خلک هم نه ویني، دومره دروغ مه وایي چې خلک هم ویني. په افغانستان کې چې څومره اوس په څومره وسله ده، دغومره 2 چنده په پاکستان کې ده. ته چې چیش ته لاسرسی وغواړې، ته پر ځانه به یې اخیستی شي. او دا ښه چا یوړه، ولې یوړه؟ تاسې خو فرشتې وئ، تاسې خو د دین سره په قرآن هم لاس یې ښیو چې موږ به له وطن سره خیانت نه کوو. په تاسې کې څو ډلې را پیدا شوي، یوه طبقه غله در کې را پیدا شو، بله طبقه ځنېکار در کې را پیدا شو. ډېر هماغه د ویډیوګان هم راغلي، دا ځنېکارو ته چا سزا ورکړه؟ ما خو به چې غوا پټه کړه، د غوا لکۍ به دې په خوله کې را کړه، تا له هلک سره زنا وکړه، ته په لنجر بېرته په هغه لنکولیزره کې ګرځېدې، له جنکۍ سره تور او بدنام شوې، ته لا تر اوسه پورې بیا نه په دار شوې، نه لښتو ته پرېوتې، نه بله ورځ زموږ په کلي کې داسې یوه کیسه پېښه شوې وه، بشیر عالم صاحب هغه هلک یې په لښتو وږلی و، خو ملا ته څوک لښتې نه ورک کوي. په کلي کې د موږ لرې نه و، ټوله دنیا یې ورته راغوښتې وه، په ولسوالۍ کې یا ښځه هم کېنولې وه، هغه هلک هم کېنولی و، هغو ته یې سزا ورکړه. خو لیکن له دوی دا چا پوښتنه ونه کړه چې په کابل کې ته څه کوې او کوم دې کردار ده او څو ځایه ګیر شوې، بیا بندیان ولې نه ښکاره، تا په دا غټه سطح چې بندیان دي، قاضي دې بندي ده، میډیا ته یې نه ورکوي، سزا نه ورکوي په میدان کې، کومندان دې بندي ده، ولې سزا نه ورکوي؟ ما دې دنده لرې کړی، 5 ورځې بندیخانه تېره کړې، بیا یې بل ځای په زور لګېدل، ولې تاسې واسطې او رشتې سره لري. د علمګل مجاهد ورور په دومره غټ کیس بندي شو، ولا هغه خو وتلی و، ته خو دولت یې څرنګه وتلی و؟ ولا سرمایه یې ورکړل، اوس په دوبۍ کې کاروبار شروع کړی ده. بشیر عالم صاحب خبره داسې ده، د ولس ها خدای اوري، په دې کې ډېر مظلوم خلک، او حتی د دوی په ډلو کې داسې عقیدوي خلک زه اوس هم وینم چې دا اوس په حال هم زه اکثره وینم، هغه په دې سوچ کې نه دي. هغه یو سړی چې له زړه نه پاک وي، بل هم پاک ورته ښکارېږي، خو یو سړی چې مردار وي، شرابخور وي، ځنېکار وي، هغه بیا بل ته هم دا سوچ کوي. دوی سره چې اوس بحث کوي، ته غلام یې، ته مردار یې، ته شرابخور یې، و سړی له تا نه ولا ښه مسلمان یې، والله کې نه ځنېکار یم، نه مردار یم، نه شرابخور یم. دا په تا کې دي، ځکه ته ما ته وایې. بدبختانه د افغانستان ولس په دې باندې چې پوهېږي که نه، ډېر عمر به پرې تېر شي، له بدبختۍ سره مخامخ شي. اوس په افغانستان کې د بازارو حال ته ووینه، کوم حال ته رسېدلي، بیا پسې راتېر شه په زیاته د ښاروالي حال وګوره. دومره پرمختګ چې په افغانستان کې د خپله ولس په زور کاوه، دی پرمختګ مخه نیولي.
مخکې به په یو چت کور باندې 100,000 روپۍ په جمهوریت کې وي، اوس به یا $2,000 رشوت ورکوي او یا به 15,000 روپۍ شرعي کواله ورکوي، لري هغه ته به یې ورکوي. آفرین. او که روپۍ کواله وه د کار اجازه هم نشته، نشي جوړوی. بیا دغه خرطوب د پسې لاندې چت به دې پوخي دی درته وایي پاس که چپ یې ووږم وکتن نو دا خرطوب ولې؟ ترکه کوم مخته د پاخه کور اجازه نه درکوو، ته روپۍ کواله لري. لا اله الا الله سلطان. سم ده په خام پې ووږه. نو دغه اوس د خرطوب ته اوس ګوره د دې سره به د چا وس ورسېږي، د چا به خلکو باندې د خپل شخصي کورونه دي چې خلک قوالې لري، مځکې دي، کورونه دي، وایي بله ورځ یو دلته راغلی وایي کور مې متر کو راته ویل 40,000 روپۍ به دغه تحویل کړي. بیا له یو طرف هغه روپۍ کوالی چې دي د هغوی کتابچې ورکوي چې دوی مالیه پرې ټوله کړي، له بل طرفه د کار اجازه نه ورکوي. دا څه رقم قوانین دي؟ روپۍ کوالو ته ټولو ته کتابچې ورکړي، ښه کتابچه دې ورکړه دا خو کواله سوه، دا خو سبا کواله اسانه سوه، ښه خو د کار اجازه هم ورکړه، پرمختګ دې تا ده کې که لږ خوري که ډېرې خوري، جمهوریت دپاره خو مالیه کفر وه، تا خو ځان ته روا کړې، چې ځان ته دې روا کړې پرمختګ خو پرېږده. بیا د جنکۍ مکتب یا نور داسې مکتبونه هغه خو ښه داسې بند وه افغان صاحب. اوس خو د هلکانو مکاتبو حالت تا ولیدل، سم استادان چې ولو د هغو په ځای باندې ټول دغه ملا صاحبان راوستي دي او کومې مفکورې خلک یې راوستي دي، هغو نارینهو ته څه مفکوره ورکوي په دا مکاتبو کې؟ هغلته اوس داسې دا تقریبا چې دا ما اندازه ولګوله نارینهو ته مکاتبو ته خامخا 4-5-6 ملایان دي او دغه کوم استادان چې ما لیدل دا ډېر د کم عمر و، دومره تجربه یې نه وه، مکتبونه هغسې نه دي لکه اتیزو تېر وخت کې چې و. دغه هلک ټول عمر 22 کاله د 12 پاس کړی دی د مکتب استاد. دا به ډېره سخته نه وي چې دا دومره شاګردانو ته دومره په هغه لیاز باندې سبق وایي. نه سبل د مدرسې په دوی په تقریبا په 2,000 نفره 1,000 که 2,000 نفره هغه مخکې شپو کې د مدرسې شاګرد فارغ سوو ته یې ماسټریانې ورکړلې او ولاکه یو څو دانې مفتیانو 5,000 که 2,000 نفرو دې ته یې دغه ورکړلې، نه لیسانس یې ورکړ او ماسټریانې یې ورکړلې. عجب دغه د اوس د مدرسې دغه طالب به اوس څه شی ووایي په مکتب کې به کوم مضمون درس ورکړلی سي؟ بغیر دفتر کې لاس ملا صاحب ده، رئیس صاحب ده، صاحب ده ټکی کمپیوټر زده یې ما د قرآن ووږي، دغسې به یې خلاص کړه دغسې به یې بند کړه چې وسړی په دې کې خو یو څه لیکل کېږي. تا عمر 15 کاله د تا په 15 کالو کې مخکې کمپیوټر چیرې زده کړی؟ نو داسې په یو د سترګو ما ملګرو ته ویلي چیرې تللي وي هغو سره دا د پارک شرینو کې د کور اجازه اخلي، دغلته بیا تاییدوي، بیا شرولي ته وړي، بیا یې هلته یو بل ځای وي هغه ته وړي. هغه ته مې ویل چې په قرآن کې د دې کمپیوټر زده که د دې کمپیوټر زده و ما د قرآن ووږي، ما ځې خلاص کړه بېرته یې بند کړه، وسړی چې شکې ولیکه ورکه دې دغسې دستخط کړه او بیا وایي چې دا کور له بېخه ړنګ کړه او نوی مخطط کړه، یو ډیزاین بیا هم وردک پسې زموږ خو لارې دومره مجلس کې اچولی سل خندا یم تاسې سره وخېږي، ورته مې چې که څنګه که دا وطن شي که تا راته جوړ کړه په 3 کالو کې د موږ دغه اوس نقصاناتو ته ګوره، موږ وایي چې ولا موږ دغه پیدا وکړه چې موږ وزل کېږو، موږ اوس وزل کېږو، اوس په دې وزل کېږو. بشیر عالم صاحب 18 میاشتې کېږي زه تللی یم کور ته، بېرته سعودي ته راغلی یم، دلته دا موږ چې کار یا شی نیسو ټول الکتروني د کمپیوټري سیسټم، موږ به اول دفتر ته ورغلو یو چا سره به مو لار جوړه کړه، اوس هغه سیسټم یعنې موږ ناکام یو، 25 کاله مسافري دي ما سعودي دلته ووته، موږ اوس په دې سیسټم کې ناکام یو، دې ته چې 14 کاله تعلیم نه یې کړی، کمپیوټر فو نه یې، هر څه دی خپله کمپیوټر بله رشته ده، بل بلکل هغه خو بغیر له مکتب و پوهنتون هغه باید ځان ته باید دغه ووایې. نه ملا صاحب د وطن په تباهي پسې راخیستې دي، هغه په دې کې نه ده چې تا ته کمپیوټر یې زده ده که نه ده، او کمپیوټر ته چې څوک ناسته هم هغه هم پنجابی ناسته ورته، هغه بیا تا کار نه درکوي، دوی صرف چور پسې راغلي دي، د افغانستان په تباهي و بربادي پسې راغلي. افغان صاحب نور یې هدف نه ده، نور هدف دلته دغه نسته. نوره خبره یې دغه ده، بل منطق او دلیل که وایې اوس د دوی دغه چټیاتو ته ګوره، مخکې خو به یې موږ ته یو خبره به هم نه وه کړې، تر اوسه د کرار صاحب لایب کې د ما کوت هلته ورته ناست و، اوس وغږېږه په منطق وغږېږه، تا دولت په لاس ده، ته جنرال ځان ته وایې، که د غوا جنرال یې، که د انسانانو جنرال یې، که د حیوانانو جنرال یې، خو لیکن په منطق وغږېږه، دغه د تا خبرې د ولس واوري.
هغه د هغه نه خلاص و د موږ کلي کې یو ملا و هغه بیا د موږ کسر و بیا ډېر خوښ کړو هغه بس مسلې کولې چې کله به منبر ته وخوت یار به یې په ټولو ګوتې راتېره کړه ملا پک او پلانکی ما ورته ویل چې وملا صاحب دا مسلې کوې دا خر مه کېږه اوس دې تاسې حکومت ته دا خر مه کېږئ اوس هره کم خبره موږ کوو تاسې یې زغمئ تاسې دولت یي اوس خو مخکې موږ چغې درته وګلې چې نه داسې نه ده داسې نه ده خو بدبختي دا وه چې امریکا نه غواړي چې دا جنګ بند شي افغان صاحب اوس یم په شا بسي چې دا خلک د طالب په دغم رواشت کې بیا هم دا خلک راځي خو خبره کوي د طالب په ملاتړ باندې زه ولادو خلکو ته حیران پاتې یم وسړی په څه شي د طالب په کوم حالت کې ته ملاتړ کوي په څه شي به کوم یعنی ټول افغانستان تباہ و برباد کو قرآن نه مني اسلام نه مني افغانیت نه مني انسانیت نه مني هیڅ شي نه مني بیا هم دا لابیګر راځي بیا هم دلته خبرې کوي آفرین دي ولا یو خو دلته د دې لابیګر دي دغه لابیګر چې دي هلته یې هم نه خوښېږي چې دوی وایي چې دوی هغلته موږ ته نجمې راوپټومبي یا به مستوري راولګوي دا لابیګر چې دي د هغو هم نفرت راځي خو دې په دې کې داسې خلک دي زه درته ښایم چې ولا په استخباراتو کې وظیفه وه په جنایي کې وظیفه وه نو چې هغه ماته فریاد کوي له ما سره دا د زړه راز چې دا دې غلطي ده دا دې غلطي ده دا دې غلطي ده که رحماني صاحب ده که مبین ده که مدني ده که بل ده که بل ده تاسو دپاره شرم پکار ده لاړ شئ افغانستان ته چکر ووهئ تاسو دغو خلکو سره کښېنئ چې خو دې له دوی سره وظیفې دي هغه به تاسو په خپله د زړه حال ووایي بیا محکمو ته ولاړ شئ بیا د حکومت وزارتو ته ولاړ شئ چې د دغو څه حال تا څومره پرمختګ کړی د وطن دپاره د افغانانو دپاره دا شی به پخپله ووینئ هیڅ شی نشته نه پرمختګ مدني چې دی زمانې په استخباراتو کې دی په خوست کې پکتیا دغه منطقو کې دومره خلک دغه طالبانو باندې ووځل او بندیان یې کړل او یې ټکول بې ناموسیان یې ورواړولې او دا بل خو رحماني چې ده خو دلته د داعش په پروژه کې په اروپا کې اوسېږي مثلا دغه باندې بحث نه ده پکار د لیک د بحث وړ چې ده دا خلک ډېر ایمان پرې وړی د هغه مبین ده که نه مبین وګوره خپل امارت څومره سپک کو څومره حقیر فقیر کو دوه ورې بندي کو په ټویټر کې اوس ما سره عکس ته دی چې کله له دغه نه بند نه راخوسي کو زه به یې په دار کړی وه زه به یې دغه عکس یې زړولی وای مخکې له دې نه چې امارت راغلی کشکې زه مردار وای پوه شولې نو اوس په د وطن نه یې تېښته یا بله ورځ وکړل دوبۍ ته درغی هغلته خو انسانان دي هغلته خو دا وحشیان نه خوښوي هغلته خو دی خو هغلته لاړ شي مواشات به کوي هغلته به هم ته وایي چې او بل زه د افغانانو ته حیران پاتې یم افغانانو په لیاز یې خدای پر لیاز یې قرآن باندې نن دا مېلمستیا ورته وکړه نن لیک خو د وطن باندې لیک خو د دغه سړي بیکګراونډ وګوره باغي صاحب وبخښه چې افغان ستوله د باغي صاحب د لانه لاړ نه چې ډېر وخت بعد مې پیدا کړی باغي صاحب سړی مسې ټولو ته مینه مننه احترام درناوی اورېدونکو ته تاسو ته دغه بل ورور افغان صاحب ته بشیر عالم صاحب ته نه زه یوه پوښتنه لرم مهرباني خیر اوس دین غواړي که دنیا څنګه دین غواړي که دنیا غواړي دین او دنیا دواړه غواړم ګوره دلته دی پاکې دی کې ګوره فرق دی که نه څنګه څنګه دین او دنیا دواړه غواړي ته الله پاک عبادت پیدا کړی که ته دنیا ته پیدا کړی نو عبادت خو خدای پاک ګوره دلته خو خدای پاک ګوره څومره تا ته وایي ته ولاړ شه په کار پسې کله چې کار ته ته ولاړې دغه خپل عبادت یې درته نیمه کړی ده ګوره موږ تاسو باید له دغه نه عقل خدای پاک درته وایي ته مسافري ته ځې عبادت ده نه ګوره څومره دغه کړی دی ته کله چې ته مسافري پسې ځې ته ګوره په جومات کې کښېنه په کور کې په جومات کې کښېنه په روزه کې هم به روزه نیسې هم به پوره لمونځ کوې پوره به یې کوې اما خدای پاک درته ویلی وایي ته په کار پسې ځه ولاړ شه کله چې ته ځې تا ته روزه هم معاف ده تا ته لمونځ هم نیمه ده درته تا په خبره باندې کا ګورئ بل او د ملایان دغه خلکو ته دغه وایي ستاسې دغه لپاره باید داسې عبادت لپاره او دا ده او هغه ده و قربان نیسمه د ملا صاحب شهاب الدین دلاور صاحب د 11 بنګله ده په دغه کې جوړه کړې ده په خوشحال خان مینه کې 3 نمرې سره یو ځای کړي دي دا خو تاسو تبلیغات دي دا یې موږ تبلیغات دي نو د ملایانو خو چې ګورې دا اوس خو ښه نتیجه ورکړله ملا صاحب 4 ښځې کوي صحیح ده که چې د یوې حقوق ولاکه ور په ځای کړي خو 4 ته هغه دغه رسولې ده که نه هغه اخر یې که 5مه نه کړي زموږ منطقه کې یو ملا ده یو ملا صاحب ده اوس ډېر پیسه داره شوی ده زړه ښځه یې طلاق کړله 4مه نجلۍ یې وکړله زړه ښځه
له 5 اولادو سره یې طلاق کړله قسم ده 5 اولادو بشیر سره عالم صاحب اها ګوره دا څلور ودونه دا چې ونه کیږي دا ځان به څه رقم کنټرولوي دلته خو اوس قسم قسم ګولۍ راوتلي دا شینه راوتلي نو دا چې سړی ورته وخوري نو دا چې څلور نه وي دا ګزاره کېږي خو دا ګوره خلک اوس ګوره دا ټولنې ته دغسې شی راولي چې یعنې دغه هر سړی دی بس خوشي وي چې هر چېرته یو مثال درکړ یو مثال مې درکړ د موږ د منطقې اوس خانان چې دي ملایان دي طالبان دي چې هغه قسم درته خورم چې پلار یې والله په دوبي کې به یې په کلوشو کوکولې په دوبي کې کلوشو ډېرې نه یا روسۍ کلوشي یا پلاستیکي کلوشو به ډېرې ګرمې ولې هغه غسې پوکوي سړي په کپ خولې یې پکې کلوشې له ولاکه درلودلې اما اوس که په زیرې موټر کې ګرځي په کلي کې زیرې موټر نادره ده یعنې په کلو اطرافو کې زیرې موټر ګوره بشیر عالم صاحب دا خو ډېرې اوږدې کیسې دې شروع کړې اوس ته دغه موږ ملا صاحبان مني که نه موږ دغه خلیفه صاحب دین محمد چې وایي چې ښځه وره ښه مړۍ ورکوه په ناسې مړه ساته زیاتي رد سملوه نو دا خبره اوس د ملا صاحبانو نه مني دا خو لوی ملا صاحب دی وره خو ته داسې وایې نه ته داسې وایې اسلام مني که ملا تاسې پاکېدو کې دا هلته ګوره مشکل دی که نه نه دین محمد صاحب خبره نه منې او دلته خپله خبره کوي باغي صاحب داسې ووایه وایي ته اسلام منې که دین محمد دا ووایه په دغسې پوښتنې داسې ووایه داسې وکړه اوس دین محمد چې ده هغه خو د طالب لابیګر ده مبلغ یې ده دغه دی لابیګر دغه بل دغه چې ورته وایي پسونه چې راښکته شوي هغه خبره هم تاسې رشخند کړه او هغه وایي چې دا د خصنتینو په خلاف یوه دسیسه د کفارو جوړه کړې ده نو اوس هغې ته بیا اوس ته څه وایي اوس په هغه باندې هم ته باور نه کوې هغه د لابیګر شو دا بل دی بیا دې ته بیا څه نوم ورکوي نو ته خدای هغه په سپینو قرار صاحب مهرباني د باغي صاحب نه سمېږي دین منې که دین محمد قرار صاحب محترم په خیر راغلی ستړی مه شې نه دا تا دلیل چې دا بیخي اصلا مشکل دا ده ښه یو خو په دیني مسایلو خو بیخي بحث نه ده پکار ځکه هدف دغه شی دی د اساس موږ په دیني بحث اخته کړي او موږ ته دا مسله داسې راښکاره کړي لکه موږ چې له خپل دین سره په جګړه یو یا له خپلو دیندارو سره په جګړه یو او خبره دغسې ده نه موږ دین نه غوا سوی په دې کې شک نشته اختلاف سوی ده بل چا په وسیله باندې او موږ په خلاف استعمالېږي خو موږ په دې دیني بحث باندې ورګډېدل موږ ته په خپله دغه تاوان کوي چې په جیکچو کې به افیسران راته ناست وي ځکه دا بحثونه خو ټول څارل کېږي هلته به افیسران راته ناست وي راپورې خاندي بس دې احمقانو ته ګوره یو مغوبه منځ ته ور اچولی یو ملا منځ ته ور اچولی ده وروره د درېو مؤثرانو څښتنان راځي او ټوله ورځ په دغه باندې مصرفوي چې په دین کې دا شی داسې ده او په دین کې دا شی دا شی ده او حال داسې ده قضیه دیني ده نه قضیه چې ده استعماري ده اقتصادي ده افغانستان پاکستانیانو دغسې ګڼلی ده لکه د پلار جایداد یو وخت به احمدشاه بابا ویل وایي هندوستان د افغانانو جاګیر ده نو اوس پاکستانیان په ښکاره وایي چې افغانستان چې د پاکستان جاګیر ده البته څوک چې مسؤلیت نه لري هغه وایي چې څوک مسؤلیت لري نو په ډیپلوماتیک فورم خو څوک دا خبره نه درته کوي څانې لري هغه زید حامد د ورسې زید حامد ته غوږ کېږدی دی څه وایي میجر امیر د مصاحبې کوي ورسې غوږ ورته کېږدی شي د دوی هر جنرال چې څنګه له رسمي مقامه لرې شي بیا ځي په تلویزیونو کې هم دا خبره کوي چې افغانستان وروره موږ جاګیر ده موږ په افغانستان د حکومت کولو حق لرو او افغانستان دوی په رسمي اصطلاح د دوی سټراټیجیک ډیپ ده او دلته بغیر له پاکستانه په افغانستان کې بل څوک باید واک ونه لري یعنی هر څوک چې دلته هغه باید د پاکستان سپی باید د پاکستان غلامي دا خو ډېره واضح خبره ده ډېره بربنډه خبره ده خو موږ کله د موږ سیاسیون راولاړ شي بل ورځ هم هلته یو بحث و چې دا هیبت الله په ټول عمر به فیسبوک نه یې کتلی او په ټول عمر به ټویټر نه یې کتلی او دا خو د اوس په دې عمر ما ته هیبت الله عالموي په دې عمر هغه راته روشن فکر کوي لګیا د دې فکر کوي چې زه به ولا دا خبرې وکړم تر هیبت الله به ورورسېږي هغه به وایي چې او ولا رښتیا زه دا فیسبوک وګورم په فیسبوک کې څه خبرې دي فیسبوک ته به راسي خلک به وګوري دا خو ټول خلک ولا د علم طرفداري کوي دا لکه څه شی ده ادې به قرار هیبت الله دغسې هیبت الله به اصلاح شي دغه دومره ساده لوحانه سوچ د موږ جمهوریتیان کوي
وسړی اول خو دغه هیبت الله څوک ده او بیا آیا دا که چېرته دغسې فرض کړو چې د افغانستان یا د پښتونخوا یو اخوند ده دا سړی خپل واک لري که نه لري دا نوکر ده که دا امیر ده رښتیا دلته امیر ده په اصطلاح نو دغه شی تا ته یوه مسله هم نه ده معلومه کوم خلک چې پالیسیان یې افغانستان ته جوړوي هغه ډېر ځیرک ډېر خطرناک خلک دي یعنې نن ما ته یو چا وویل وایي موږ به په طبي سکتر یو کارمند ولو په افغانستان کې کار کوي اوس هم له مؤسساتو سره وایي موږ به په کلیو کې دغه آیرن او فولیک اسید دا به م وایي د نجونو ته ورکولې چې نجونې دغه دوا ته بالخصوص ډېر ضرورت لري ځکه چې آیرن او فولیک اسید په هغه کې کمیږي په ښځینهو کې کمیږي او ډېر زیات کامپلیکیشنز رامنځته کوي بالخصوص یو عمده کامپلیکیشنز رامنځته کوي هغه د اولاد د زیږېدلي اولاد ذهني وده ده یعنې که چېرته فولیک اسید او آیرن ښځه ونه لري په هغه کې په وینه کې کم وي او د ولادت د پریګننسي په وخت کې اولادونه یې بیا خپل راځي په ساده خبره ذهني وده یې سلو کېږي وایي په دغه شي پسې په د فولیک اسید پسې یو ډېر پټ کمپاین روان ده دا وایي موږ پخوا به م وایي څونه عرضه کولې دغه عرضه تقاضا د دې چې ده وایي بیخي ډېره راټیټه سوې ده ځکه دوی هر څوک چې دي نو خو دغه خلک دي ښځو ته وایي په اطرافو کې فولیک اسید او دغه ګولۍ مشخصا دغه ګولۍ ورښیي چې دا ګولۍ چې دا د دې لپاره دی چې تاسې اولادونه نسلونه در وچ کړي دا د کفارو توطیه ده اوس خلکو ته ګولۍ ورکوي خلک یې نه خوري داسې اساسي کار بېخنی کار کوي چې نسلونه دې در وچ کړي نسلونه دې عقیم کړي یا مثلا د هغه مسله ده دا د کوچنیانو د وقفه‌یي کولو چې هغه میرمن ژوند وکړي د دغه کمپاین په خلاف باندې درګرده لګیا دي دا خو د کفارو توطیه ده او دا خو نسل در وچوي او دا خو ښځه خو پیدا یې دغو لپاره ده چې اولاد وزېږوي او بیبیانو څونه اولادونه زېږول او دغه کیسې ورته کوي نو دا کیسه یې مې اوس په اطرافو کې داسې کړې ده چې هغه کومه هغسې د څه ورته وایي د اولاد د مخنیوي لپاره چې کومې لارې چارې وي هغه یې ټولې منع کړي دي ډاکټرانو ته یې ویلي دي مؤسساتو ته یې ویلي چې دغه شیان به تاسو نه دغه ټکنالوژي به تاسو نور افغانستان ته نه راوړئ چې د اولاد منع څنګه پرې باندې وشي اوس وایي موږ ورته وایو چې ورور یوه ښځه وینه دی کمه ده یوې ښځې مثلا نور مشکلات لري ضعیفه د بدن یو ښځه ده مثلا اولادونه یې هغه راځي افغانستان کې قرار صاحب ټولې ښځې چې دي د وینې کمبود سره دغه لري مشکل لري یعنې کله کله داسې وي چې استثناً باید اولاد منع شي ډاکټر باید دغه کې یعنې استثناً یو چاته باید ووایي چې اولاد ونه زېږوي ځکه چې مړه کېږي او دغسې ډېر کیسونه زه خو ډاکټر نه یم خو دې باندې خو په اسلام کې وقفه 2 کاله ده قرار صاحب که نه د رضایت موده ده لږ تر لږه پکې اوس دوی ټول هغه ټیمونه او هغه درملې او هغه وسایل چې کلینیکونو کې د کارول دا ټول دوی منع کړي دي دغسې د هغه مسله ده یعنې دا خلک ډېر بېخکي ډېر ژور لګیا دي والله بلا که داسې نه ده چې خلک فکر کوي چې دا 15 جاهلان دي د دوی له جهالته ټولنه خرابه ده اکثره د موږ لوستي خلک دغه تبصره کوي دا 15 جاهلان دي له جهالته نه ده وروره دغومره دقیقه د تخریب پروسه جاهلان نشي ډیزاین کولی او دغه خبره صحیح ده چې یو سړی ماضي له کور راوتلی په دې زمانه کې اوس موږ خو لا خیر خو دغه عام ځوانان چې افغانان راځي حتی نالوستي ځوانان چې راځي دلته دا اکثره په دغو مسایلو پوهېږي مثلا د نجونو تعلیم په مسله باندې پوهېږي یو عام سړی راپورته چې درته وایي اجازه ورکوي د علم په تعلیم کې موږ هم خلاف یو خو دا پلانی کار یې ښه ده دغسې وایي یعنې ډېر نالوستی سړی ته خپل خدای چې یو نالوستی هلک ته هغه دغه فکر له ځان سره کولی شي نو هیبت الله خو د کتابو شاته ناست و هغه خو نیچ کولی دا فکر ښه کولی شي خپلې ښځې خپلې لوڼې په خدای پاکستان کې په انګلیش میډیم سکولونو کې دي داسې نوم د سړي هغه نوم در اخلم از د پلانې او د پلانې او د پلانې اولادونه په پاکستان کې په انګلیش میډیم سکولونو کې درسونه وایي انګریزیان یې زده دي د طالبانو اولادونه د خپلو اولادو لپاره مشکل نه لري وروره نه علم مشکل لري پاکستاني لپاره مشکل نه لري نه علم مشکل لري نه بل شی مشکل لري دا وچ ککړ راغلي د افغانانو ریښه ور وچوي خلاص قرار صاحب یوه بله پوښتنه مې کوله چې دا رانیره نه سي
یونساب دغه ته راغلی اروپا ته راغلی ده دلته بیا ډېر کشپش کې ده یونساب په باره کې که لږ معلومات راکړې یونساب خو خپله خو ماته خو معلوم ده چې جمهوریت په وخت کې به دا 3 نفره 4 نفره چې وو که نه یو مطمئن هغه چې اوس دوی دغه اوس د اولمپیک کیسې ده یو دا د موږ تاسې فیض محمد ځلان صاحب ول یو یونساب ول که نه د طالبانو په دا غونډو منډو کې به یې دغه کول اوس دلته راغلی ده د موږ په ښار کې ده تقریبا سبا هم دلته انجینر صاحب خبره په یون کې مولا کوي په ځلان کې مولا کوي په موبین کې مولا کوي خبره زموږ په ټولنه کې ده موږ په دې ملک غیرت نه خورو ځکه دا ملک داسې خراب ده چې یو سړي په دې ملک باندې ننګه درلودی ورورسې دغه یون تا ته یو شخصي ښکنځلې کړې وای ولا که د 10 کاله بعد هم بیا پرې ایښی وای 10 کاله بعد به دې موقده ورسره ساتله خو چې ملک ته یې لغته ورکړې ده هو کیرز ورور خوا د ودي کو دغه سړی په دواړو وارو کې یون داسې هم نه داسې اول ځلې ده په هغه اول وارې کې هم چې د طالبان راغلو د شعر ورته لیکلی و چې نن بیا د غزا ډول د هندوکش په غره غږېږي او سپېرې طالبې څڼې مې په تاب کې راولم او بیا خو دې خلکو جمهوریت ورته شهید کړ دا خو جمهوریت قاتلان دي یعنې په جمهوریت په مقابل کې دې خلکو له دننه دغسې تخریب وکړ چې ولا که طالب کولی سوی ځکه د دوی خبرې خو تلویزیون یې اخیستی د جمهوریت په پیسو ځمکه دته جمهوریت ورکړه پیسې د تلویزیون امنیت شورا ورکړې تر اخره پورې ګرانټونه د امنیت شورا اخیستل او په هغه بد وخت کې په هغه سخت وخت کې د دښمن په لیکه کې ودرېدل په هغه وخت کې چې جمهوریت تر ټولو ډېر خوږ و زخمي و دا خلک ولاړل د دښمن په لیکو کې ودرېدل اوس مسله دا نه ده یون غوندې خلک بم په ټولنه کې ژوند کوي ماوتا غوندې خلک بم یې موبین غوندې بم یې خبره د مارکیټ ته د ډیمانډ ده تاسې هر څومره ښه پروډکټ ده اوس مارکیټ ته وروباسي چې ډیمانډ یې نه یې ته خرڅوی سي ډیمانډ یې نه یې ته ګټه پکې کوی سي خو ایسا خو چې دا پروډکټس موږ ته رالیږي خو پوهېږي چې په دغه شي کې ډیمانډ موجود ده په دې ټولنه کې ورونه بله ورځ دغه د غواو جنرال تللی دوبۍ ته دا موږ تاسې ګګر خلک ورته ناڅي صاحب غزنیچیانو پکتیاوالو ګر ترې راتاو دي ها ورسره خاندي خدای مو شرموه دغه تاسې دا نن تر دغه د غواو تر جنرال راټول یاستې دغه تاسو به د رازق دغه ترانې نه ویلې د اتلولۍ ترانې نه غږولې دا په تاسې کې دا په د غیرت بیرغ ننګه څه سوه دا په د جنرال باندې م ننګه څه سوه دا د ملک په ټایټل باندې م ننګه څه سوه په دې نظامونو باندې م ننګه څه سوه کوم ارزښت پېژنئ یعنې مشکل دا ده چې په افغانستان کې څوک د وطن په سر څوک خفه کوي نه دا اوس بشیر عالم صاحب زما انډیوال سو که سبا دی ولاړ طالبانو سره یا که بیخي د ایس پی آر سره کار شروع کړو زه انډیوالي نه ورسره خرابوم دغه مشکل ده دا خو وایي خپله انډیوالي به سات دا اوس دلته په افتخار خلک وایي د موږ په باسونو کې ولا طالب ده خو د ما انډیوال ده طالب دی ولې انډیوال ده یو څوک چې د وطن خاین خلکو چې وطنونه جوړ کړي دي په دغه شی جوړ کړي دي چې یو سړی د وطن خاین ټوله ټولنه مخکې ګرځوي چې هغه په دې وپوهېږي چې ولا که په دې خیانت کې زه تنا کېږم بیا خو یې نه کوي خیانت دا خو ابن الوقت خلک دي دغه جنرال مرنال چې دا په دې پوهېدی چې د وطن خلکو یا د خپل یو جنرال په فردي شخصي حریم باندې غیرت درلودی یعنې اول خو دا د رازق د کورنۍ حریم دا خو د یو پښتانه افغان د کورنۍ حریم ده دا خو مخکې تر دې چې د جنرال رازق د کورنۍ حریمي د یو افغان پښتانه مسلمان د کور حریم ده دا د مسلمان د کور حریم کله دغسې پایمالېدلې په کوم کتاب کې روا لکه دې سړي چې وکړل چا دته دا خبره ور یاده کړه په کوم بحث کې چا دته دا پیغور کله ور یاد کړ وروره دغه څوک چې دا دی کوربای د ده ولو په هغه کې په دوبۍ کې دا څه نومېږي لونګین ته خپل خدای په دې جمهوریت کې څه رقم چاپلوسیانې کولې جمهوریت ته څه رقم بیا بیرغ کته پورته کوو په غني بابا ده او غني بابا ده دوی له لاسه مولا غني بابا بدي سي چې وروره دا خو ټولې تا مریدانو لولې د داسې یتیمان پرېښودل کېدای چې که دی بازار ته راوتلی وای لږ به دغو خلکو هم حیا کولی ویلی به چې وروره خو پرون مې د دې سړي ترانې ویلي دي نن به دغه رقم بې مور او رای به له ځانه نه جوړوم چې په پردۍ رمه کې ورګډ یې صاحبه او څوک د دې سړي زوی هم نه پکې بولي یوه خو ولاکه دوی د داسې یو په عزت کې حالت دوی په افغانستان کې هم لیدلی په کابل کې هم ولاکه دا د عزت خلک قسم په خدای که د یوې تلاشي په چوک باندې ځان خلاص کړی سي چې تلاشي په چوک کې راوګرځوي آی اس آی
ولا چې د موبین د ټوله دنیا ورته واسطه کې تلاشي له چوکه ځان ولاکه په اخلاص کې مشکل په موږ کې د کایون د کبل د ټول رب کې چرخه دی او بل دا زه ته لګیا نن سبا چې وګورو چې ولا په خو اخر خو سړی انسانان یو کنه چې وګورم چې ور سره سر په تاوان کې روان یم پر وطن په ملاتړ کې یو زره ګټه نشته او په دښمنۍ کې دغه کیسه سته چې وروره هر سړی به ځان در چپی ځان د ډار په خاطر به هم له تا سره یو ګزاره کوي نو خو یو څه وخت به دوام ورکړو اخر زه ته هم پې ورګډېږو دغه خیانت ترلاسه کړو ځکه ډیمانډ ده دا ټوله دنیا چې ده په ډیمانډ په تقاضا او په عرضه باندې روان ده په سپلای او ډیمانډ باندې روانه ده د قرار زدادیون خبره مې بخښنې سره په دې باندې وکړله چې دلته اوس طالب ته دا کمپاین کوي بدبختي دا د طالب ته کمپاین کوي اوس دا خیانت خو دا نور خیانتونه خو تیرولو اوس طالب ته کمپاین کوي دلته اوس جماعت په جماعت باندې ګرځي سبا دې موږ مېلمه هم نه سړی ده دغه ښه سړی هلته په منظم په ټول جمهوریت په وخت کې د پاکستان سفارت ته تو د چا پوښتنه ونه کړه بله خبره دا ده چې ده دا ټول خپل کریر چې جوړ کړی ده د لنډغرو په دښمنۍ جوړ کړی زه قسم په خدای درته خورم چې دا د قانوني سره دوی داسې روابط وو لکه یعنې ټوله ورځ به یې قانوني په ځای کې ناست وو د قانوني سره روابط وو امرالله صالح ده ته پیسې ورکولې تر ټولو ډېرې پیسې یون ته امرالله صالح ورکړي تاسې په دې شي باندې خبر یاست وادرودو دا داسې هم نه ده چې دی د هغو خلکو له زړه دا پدرام له دې پدرام سره به دې خلکو د شپې پارټیانې له پدرام دوی سره وي وادرودو د ورځې به یې پښتانه او تاجک سره جنګول د شپې به یې پارټیانې سره کولې دا خو مسله په موږ کې ده مسله دا خبره مې درته وکړه څوک چې بولی و له ښځی چې دا اطفال صاحب دا د دوی دغه ده بشیرالله صاحب زه یوه پوښتنه لرم مهرباني اجازه وي نو قرار صاحب یو پوښتنې نه مخکې به دوه درې خبرې وکړم بیا پوښتنې ته راځم د چا نومونه چې تا واخیستل دا اصل کې دا ټیک ټاکران دي دا نه د کوم فکر خلک دي نه کوم معنویت پیژني نه کوم ارزښت پیژني نو دوی باندې ډېر ښایسته نوم دی دا چارچا چې پیغې دی وایي داود شاه باچا نو دا داود شاه باچا ډله خلک دي دا به همدغه شیرینۍ سره او د بلې سره د چرګان اوازونه به ورته کول نو دا خپل یو څه کرکټر نه لري نه څه په شي پوهېږي خو بس دغه دی ټیک ټاکرانو کیسه خو نه ده د ټول ملک هم د ټیک ټاکران نه دي ټول وطن مو مخته ورته غورځي په د اروپا کې جرمني کې د طالبانو نماینده ته پروګرام نه ونیولی دلته راځم کنه دغه داس دی کوله ساسي ځان نه پوي خو نه وي پوي دا اوس د ادب د خبر نه ده چې دا که هر تفسیر کوي هر خبره کوي دا یو بې معنا خبره ده دا اوس غلطه په ټیک ټاک کې الته ګټه واغه خبرې کولې اوس دلته په ټیک ټاک کې دا ګټه ده دا خبرې کوي خپل نه څه باندې پیږي او نه کومه مفکوره لري دا دیوه خبره بل دغه بل چې کوم یو دی دغه جنرال چې خلک کوي دغه افغانانو ته دغه ټول مرتضانه ویلي سکشویان دي کلیسا مزدوران دي سپی مینځي پلانه کوي دا کوي او ها کوي اوس همدغه افغانان دغه د اروپا نه د بل ځای نه په ویاړ په جګ سره ناست وي زه د خلکو ته نه پوهېږم خو پرونه پورې کنځلې درته کولې وه د خدای مسلمانانو اوس راځم قرار صاحب خپلې پوښتنې ته قرار صاحب ماشاءالله تاسو په دیني برخه کې هم ډېر معلومات لروئ عالم خو جدا خبر دی علم او علمیات یا عالم ولی دغه د مولا اصل په اسلام کې دغه ډول چې په اوس موږ تاسو په وطن کې دی یا په لر بر افغان وطن پښتونخوا دغه کوم اصل په اسلام کې شته چې مولا دغه په ټولنه باندې حکیم وي او دغه ترتیب دی وي دې باندې کله دینی تفسیر ولري مهرباني قرار صاحب اول خدا داسې دین ته دنیوي فضیلت درکوي اخروی فضیلت وایي بخښنه غواړم علم یو چاته دینی فضیلت دنیوي فضیلت ورکوي په دې کې شک نشته هر علم سي سړی ښه بنایي ښه نجاري ښه ترکاڼي ښه انجینري ښه ډاکټري دا ټول په دنیا کې یو اندازه خلکو کې پروتوکول ځایتیتوب سړي ته ورکوي او په دې کې دا هم نشته چې ته دیني عالم یې تا ته به ډېر درکوي یا بل ته به کم ورکوي ټولو ته یې ورکوي د خدای په نسبت باندې د علم سیده دا د انسان د فضیلت وسیله نه ده وادرودو بلکې په آفت په بدترین آفت بدلېدای شي که ته چېرته په علم باندې عمل ونه کړې یعنې یو د هغو خلکو نه چې د آخرت په ورځ په دغه کې په پړ مخرت سره اچول کېږي او کشېږي دوزخ ته هغه عالم ده چې په علم یې عمل نه یې کړی هغه حدیث شریف ته ښکاره په علم باندې تا ته کوم فضیلت خاص نشته چې ته د
خدای په نس ځان لوړ پې وګڼي او د دنیا د عرف مطابق کولی شي ځکه چې یو سړی به پوهان دی یو سړی به پوهنمل وي یو سړی به بله رتبه لري نو رتبه چې ده پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې نزل الناس منازلهم دا دنیوي رتبه ده اخروي رتبه نه ده په آخرت په اخروي اعتبار باندې ان اکرمکم عند الله اتقاکم په اخروي رتبه اعتبار باندې په تاسو کې تر ټولو تقوادار دی خدای په نس باندې تر ټولو لوړ ده دا تقوادار که یو ټکی هم نه وي زده خو تقواداره وي تر هغه سړي ښه ده چې هغه متبحر وي خو رزیل شیطان وي اخرت شیطان وي نو اول خو دا خبره بیخي له ذهنه وباسئ چې سړی چې عالم ده هغه نو خامخا د خدای په نس لوړ ده او د دنیا په نس باندې قرار صاحب ډیره بخښنه غواړم قرار صاحب بخښنه غواړم زه ډېرې خبرې نه غواړم د ځینې دغه د وجې او دا بحث هم کیدای شي بیا بدل شي یوه خبره خالي کوم زه غواړم چې ځواب اورېدونکي هم ترلاسه کړي او زه هم ترلاسه کړم دا پوښتنه د یو ادب دپاره شوې دی نو بخښنه غواړم که ته بیا خبرې کوي د قرار صاحب د پوښتنه ځواب کړي په ډېرې بخښنې سره زه بیرته کته کېدم خالي یو خبره مې کوله مال چې بیا دا بحث هم بدلیږي یوازې د یون په اړه باندې یوه خبره کومه قرار صاحب ګوره د صلاح الدین رباني یو د بدنامو خلکو نه و او دا چې وزیر خارجه و په یو تلیفون د لور په سفارت کې مقرره کړه او د تر دا غوښتنه کوله چې په دغه کې د ترکیه یا کمبل سفارت غوښته هغه بیا ورته ډېر په دغه ویل چې استاد د ترکیه په سفارت کې څه کوي په لندن کې مقرره کوم درته په یو تلیفون د لور ته مقرره کړله بخښنه غواړم د خبرو منځ کې را شریک شوم یو فرهنګي صاحب مجلې به پلاس کې دا کولې تیز به ګرځېدو د بنګلو خاوند شو د ځمکو یو باسکل یې درلود قرار صاحب یو باسکل قسم په خدای ده خبره دا ده او دا ټول د پښتو په نامه دا بزنس وکړ خو چا د دین په نامه وکړ چا د پښتو په نامه وکړ او په اخر کې دواړو پښتانه وغولول کړي دی وای دغه هر څه دی کړي وای په اخر ورځ په بده ورځ د نظام په در تمام شوی وای د نظام په خلاف د نه درېدی د خلیزات په پروژه کې د نه ورځېدی په هر صورت هغه خو هغه رقم شی دی که په ولاکه کله کله سړی زه وایم چې یعنې ډېره توجه درته په خلکو سړی وکړي خلکو ته ووایي دا تاسې څه کوئ ځکه موږ یو مشکل ما خپله ځان ته جوړ کړی ده ټوله دنیا مې دښمنه کوي ځکه هر چا سره شخصي سړی ولوېږي دغه یون ده وروره خو اوس خو یو څوک په دې ټولنه کې ده بس هر چېرته وي نو دغه به وي اوس یو وخت جمهوریت په وختو کې د دې د یون د تلویزیون ټول کارمندان یې د غني تخریب ته او د غني ټیم په وختو کې زه وم بس ما تخریب ته یې راتخته کړي وو هغه د افغانیت او د اسلامیت کیسه وه دا رقم فوټوشاپونه به یې راپسې کول موږ ځانونه پرې در بدره کړو په اصلي خبره دا د ورور خلکو ته دا ویل پکار دي په یون ملامتي مه ورچوئ غل به غلا کوي جاسوس به جاسوسي کوي موقع پرست به موقع پرستي کوي خدای پاک هر انسان په خپله طبع پیدا کړی دی هغه رول یې معلوم ده او دا داسې دی لکه په ځنګل کې چې وروره پړانګ هم شته آینه سپی هم شته لیو هم شته میږ هم شته انسي هم شته ټول شیان دي هر سړی خپل رول ادا کوي مشکل په خلکو کې ده د افغانستان خلک باید دغه یعنی هدف دا دی چې په د وطن لومړیتوب ته نه راولي لږ ته لږه دوه مدریم ارزښت خو ورکړي په ژوند کې کیسې د وطن په سر هم کله یو څوک خفه کړي کله زموږ په وطن کې څوک د وطن په سر خفه کوي د سیسټمونو سره یې جنجال راسي ورسره غږېږي خو شخص نه خفه کوي اوس مسله دا ده دا زموږ د وطن د خلکو مسله ده دی په داسې کې وروره موږ له خلکو سره په جنجالو اخته یو لکه پخوا او هغه مو بس پکې سپور راپسې وایي مسله دا چې وطن باید وغږېږي دا د ملایانو کیسې ته بیرته سړی راسي باغي سره اوله خبره خو ټولو خلکو ته په دې باندې پوهېدل پکار دي چې حتی هغه برحقه عالم چې ده هغه هم په تا باندې فضیلت نه لري د دنیا په اعتبار یې لري په دنیوي اعتبار دنیا که سړی قومي مشر وي پیغمبر علیه السلام ویلي دي خیارکم فی الجاهلیة خیارکم فی الاسلام قومي مشر ته به اهمیت ورکوي په خپله درجه کې ده که یو سړی انجینر وي ښه انجینر وي طبیعتا خلک اهمیت ورکوي بیا هم تقاضا او د هغه په اعتبار خلک اهمیت ورکوي او هغه اهمیت هم داسې وي چې ټیټ پورته کېږي یو وخت مثلا کښتیو انجینر ډېر مهم وي ځکه یو جزیره کې به کښتیو ته ډېر ډیمانډ وي نو انجینر کار سره جوړي یو وخت بیا وروره کښتیو انجینر افغانستان ته راغلی دی هېڅ ته اهمیت به هم نه لري دا شیان دغه دنیوي اهمیت څنګه دا چټېږي لوړېږي دغه دا په دې اعتبار که یو سړی ښه مداري ملا وي کېدای شي ډیمانډ یې ښي
د دنیا په اعتبار صحیح ده، لیکن د آخرت په اعتبار د خدای په اعتبار باندې اوله خو خبره خدا ده چې خاتمې مذکورې دي. یو سړی به تر اخرې ورځې پورې ډېر ښه سړی په اخره ورځ به خدای وښوی د خدای په غضب به اخته شي. دوم دا ده چې په علم باندې محض په علم څوک فاضل کېدی، خو ابلیس د ملایکو استاد و خلق ښایي. یعنې دغسې په قرآن کریم کې د یهودو نصاراو د ملایانو د علماو په اړه باندې ډېر زیات راغلي دي. د خره مثال یې ورکړی ده، د یهودو د ملایانو د سپي مثال یې ورکړی ده، د ډېر روایدونه د هغو ملایانو په باره کې دي چې هغه خلکو ته دین بیانوي او خپله ګټه بل شکل ځینې کوي. نو او بیا په حدیثو کې ډېر زیات د هغو ملایانو په اړه ویل شوي دي. مثلا د اخرې زمانې د ملایانو په ویل شوي چې علما یې ښوولي. ګوره علما هم شر من تحت ادیم السما. د اخرې زمانې ملایان به د دنیا تر شپول د اسمان تر چتر لاندې تر ټولو شریر خلک دي. یعنې دا صحیح حدیث شریف دی. تو خپل خدای تر دې حده پورې غاړه در باندې خلاصه کړې ده چې د دې اخرې زمانې ملایان به د اسمان تر چتر لاندې تر ټولو شریر خلک دي. نو چې یو وارې شریر خلک دي وادي یا نیم یا پنځم حصه یا لسم حصه شریر یې مه بوله. لږ تر لږه انساني فضیلت د علم په بنیاد د چان نه لري. دا خبره دروغ ده چې وایي د ملا سترګو ته ګوره اجر ده، حوارې ته ګوره اجر ده، دا دروغ درته ویلي دي. دویمه خبره دا ده ورور، په دین کې د ملا په نامه طبقه نشته، د فقهاو په نامه شته. د فقهاو په نامه یوه طبقه شته چې هغه یو څوک په دین کې تفقه وکړي، هغه داسې نه چې هغه بیا په څېره باندې له نورو بدل وي یا په خیدا له نورو بدل وي. بیا یې دغه ملایان چې په افغانستان کې دي دې ته ورته طبقاتي دیانت چې ده دا په اسلام کې نشته. یعنې په بودایانو کې شته، بودایانو کې ټولنه څلور طبقې ده چې یوه طبقه یې رجال الدین دي که نه. په عیسویانو کې دا طبقه را جوړه شوله په ډارک ایجز کې یوه طبقه د پاپانو د عیسویانو چې د دین طبقه بلل کېدل هغه په هغوی کې شته. په نورو ځینو ټولنو کې طبقاتي ژوند و. په اسلامي ټولنه کې د عالم په نامه کومه طبقه نشته چې د هغو به کوایف بدلي، د دوی د معیشت طریقه به بدله وي، د دوی د خیدا طریقه به بدله وي، د دوی د لباس طریقه به بدله وي، د دوی د زمنو طریقه. یعنې د دوی خو دا اوس حقیقت کې یو ټرایب دی. د ملایان په افغانستان کې اوس یو قبیله ته ورته یو شی ده او دا یو غاصبه طبقه ده، قبیله ده. علم په دوی کې معیار نه ده. یعنې یو سړی به مثلا استاد سیاف ته ډېر لوی عالم ده، یعنې استاد سیاف کې احادیثو کې معاصري لري، هغه وخت معاصریانې ډېرې قوي وي، لیکن ملا چند څوک یې ملا نه بولي ځکه ملا چې دغه ځان ته یو طبقه ده. د ملایانو یې طبقې خپل کوایف دي. حکمتیار دا د تفسیر یې لیکلی، لکه څوک یې ملا نه بولي. اشرف غني په دین کې ډېر زیات معلومات درلودل، لیکن ملا خو یې څوک نه بولي. اوس دا زه ما ته څوک ملا وایي، تر اوسه ورسه هر یو ملا را سره کېنوي، دلته خو د 10 وارې بحثونه ورسره کړي دي. لیکن خبره دا ده چې ما ته څوک ملا نه وایي که نه، ځکه ملا نه یم زه. ملا چې ده یو خاص طبقه ده، لکه کوچنیوالي په څه شکل باندې را ملا کېږي هغه یو سلسله لري. یو چړي به وي، بیا به چړیتوب کوي صاحبه، بیا به توبره په غاړه وي، بیا به توک راټولوي، بیا به لویو طالبانو جرات وینځي، بیا به رالویږي، بیا به هغه د دوی خپل د طرز کتابونه دي، بیا به په لویوالي کې بیا دغه رقم یو سوالګر جوړېږي، بیا به د خلکو زکات او عشر دې ته پروت وي، بیا به یې هغه ګر د ټاکۍ پټکۍ طرف بیا به هغه صبر څڼې یا دلته چې صبر والي هغه څڼې به یې پرې ایښي، بیا په اخر کې د خبرو طرز او د حرص طرز او د غږېدا طرز او د سخنه پخنه او د په ډوډۍ کېناستل هغه غني خان ډېر ښه تعریف کړي دي. دا رقم یوه طبقه په اسلام کې نه وه. یعنې تاسې که موږ لپاره معیار 21مه پېړۍ خو بیا شته، که معیار د خدای د رسول زمانه یې درته تاسې ما ته راوښایاست چې خدای د رسول په زمانه کې یو څوک ولو چې هغو ته ملایان ویل کېدو چې هغه له نورو خلکو بېل و. دین و، دین د هر چا و، چې نه ولو چې یو طبقې خلکو و د یو طبقې نه و. که ته د فقهاو خبره کوې، فقها په هغه کې یو وخت په قرآ په غزواتو کې شهیدان کېدل قاریان د قرآن کریم. نو خدای پاک امر وکړ چې یوه طبقه خلک دي دا جنګ منګ او دا سیاست او دا دنیوي کیسې پرېږدي. اول شرط یې دا و سیاست به پرېږدي، دوی به کورو ته هلته به څه کوي، تفقه به کوي. قرآن کریم کې آیات شریف ته ډېر واضح آیات شریف ته دوی به ولاړ ځي تفقه به کوي، او بیا چې کله تفقه وکړ بیا به څه کوي،
دا به داسې نه وي چې والیان به یې ترافیکو رئیسان به وي چې تفقه یې وکړ ولینذروا قومهم هلته بیا ویلي دي لعلهم یحذرون بیا به راځي د دوی کار به دا نه وي چې دوی به په ترافیکو ننوځي دوی به بیا فقط تبلیغ کوي دین به رسوي دغه بیا کار دیني مسلې به بیانوي هغه د فقیه طبقه هغه شي ته وایي چې په دین کې فقاهت ترلاسه کړي او هغه څیره نه ده هغه نه ټرایب نه ده هغه د ټوخېدا طرز نه ده هغه د لباس طرز نه ده هغه د سوشلایزیشن کوم خاص طرز نه ده هغه عادي مسلمانان دي خو علم لري او هغه خلک چې دي دندې نه کوي په قرآن کریم کې ویلي دي چې کله تاسو علم وکړئ بیا به څه کوئ ولینذروا قومهم هغه انذار د دوی کار ده چې خلک د آخرت او له بدو اعمالو له دې شیانو راوګرځوي دغه یې کار ده دا نه چې پولیس به له ځانه جوړوي او د دې خبرې دلیل دا ده چې خدای پیغمبر فقها د صحابو ته دندې نه دي ورکړي اکثره فقیه صحابه چې وو هغوی دندې نه کولې عبدالله ابن عمر ته هو دنده ته ماته راوښی د ابن مسعود رضی ته هو دنده ته ماته راوښی د ابن عباس رضی ته هو دنده ته راوښی د ابوذر غفاري رضی ته هو دنده وغوښتلې خدای له رسوله ورته ویې ویل استعملني هغه ورته ویل وایي ته ضعیفه یې داسې که د دنده په تقوا ورکول کېدی یا په علم ورکول کېدی یا په زهد ورکول کېدی خو اول به یې دلته ورکړې وه ورته ویل بستو والا ډېر متعهد یې ما ته ډېر اسلامي امارت ته ډېر متعهد یې ته راسه دنده وکړه هغه ورته ویل وایي ته ضعیف یې او دا امانت ته او امانت ستا په غاړه زه نشم ایښودی خبره دا ده ورور د دیني دغه د ملا طبقه اصلا په دین کې اصل نه لري اصلا په عربي ژبه کې انډول نه لري په عربي ژبه کې دا د ملا طبقه د ملا نوم چې ده دا کوم انډول نه لري چې د دې انډول په عربي کې دا شی ده څوک وایي دا مله ډکولو ته وایي دا له علم ډک دا اوس خبره ده څوک خپل خدای له علم ډک ده نو ځکه ملا ورته وایي څوک دا وایي چې دغه ده څوک وایي دا ترکي کلمه ده څوک وایي دا مولا ده مولا چې د بهادار ته وایي وادردو په دین کې خاصا د مولا توب تصور دی چې په دین کې نشته دی موږ په دین کې څوک مولا چې د بل انسان کېدای نه شي هغه له هغه غلطه خبره ده دا بیخي هغه نشته دی په عربي ژبه کې د ملا توری اصل نه لري او په اسلامي تاریخ کې زموږ یو استاد هغه به ویل وایي دومره کافي ده چې د ملا طبقه هغه وخت را پیدا شوه کله چې مغولو د اسلامي کتابخانه وسوځوله او په دجله او فرات کې اسلامي لایبرري یې خرابه کړه ختمه یې کړه اسلامي سیویلایزیشن یې لوټې کړ له هغه راوروسته عجم چې دي په اصلاح ترکان او فارسیان ډېر په دغه کې قوي شول په حکومت کې او په سیاست کې او له دوی سره دا د ملا طبقه را پیدا شوه ځکه دا د عجمیانو ایجاد ده دا د عربو بیخي ده نه دین له عربو راغلی او ملا طبقه په عجمو کې راغلې ده او یو علت د ملا طبقې د راتګ دا و چې دوی لکه د کرش کورسز لکه په د مجاهدینو په وخت کې د طبیبانو په ځای باندې یو ډول خلک راجوړ شول چې هغه به یې ورته ویل یو کتاب ول چې پنډ کتاب ونوم یو هلته چې ډاکټر نشته په دې کې به دا ټول پیچکاري به څنګه کوي او سنتول به څنګه کوي او اسهال مخنیوی به څنګه کوي او اولي خدمات به څنګه کوي داسې یو کرش کورس غوندې و دا هم په هغه وخت کې داسې ویل کېږي البته داسې ویل کېږي چې دا عجمو چون عربي ښه نشی ویلی او په هغه اول کې چې راغلل نو عربانو یو څه خلک داسې کرش کورس غوندې یو تیز په دغه اول کې د علم ترقي او قلهو ور زده کړل تاسې بس خلکو ته د ابتدایي دیني کارونه تاسې ورته کوئ نو هغه د ابتدایي دیني کار لپاره و د دې لپاره نه وایي چې سبا ته وروره چې پروفیسرانو دې ونیسي ټولنه لکه ملخ راکته شي ټولنه یې را دربدره کړه خدای دې دربدره کړي بالکل مننه خیر صاحب بشر علم صاحب محترم قرار صاحب محترم ما پیژنې قرار صاحب محترم خو زما سره ډېره نیکي کړې ده په مرګ به مې نشي یېره شاید پیژنې بل هغه د واده څه کیسه ولا زده د خلکو بعض ماته کمنټونه کوي دروغ وایي هغه واده یو نفر چې دغه کړی ناوې چې ترکته کړې وه اخ کندهار ته د زابل نه تلله اوس خو قرار صاحب محترم ته دا معلومات کېږي څوک چې کله نور ځایو ته ځي د خپلې ښځې سره نشي تللی د خپل مجبور د خپلې ښځې په خاطر باندې ټول فامیل په موټر کې واچوي لاړ شي ځکه چې یوازې هغه نشي تللی نو مشکلات ډېر ورته جوړوي قرار صاحب محترم زه ننګیالی یم شاید پېژنې بې که یو وخت په زابل کې بندي وم او ستاسې په خاطر باندې مننه ژوندی اوسې بشر عالم صاحب قرار صاحب خو ما سره ډېر کومک وکړي قرار صاحب که پوسټونه نه وای کړي
واقعا هغو ظالمانو زه ژوندی نه پرېښودلم. قرار صاحب محترم د هغه وخته په ما پسې همکاري کول تر څو پورې چې زه د هغو سره بندي ولم. نو بیا نو د په سر باندې هغو ما سره ډېر تحقیق کوي چې ته د قرار صاحب پېژنې. ما هغه وخت کې دونه ورسره اشنا نه وم. نو زموږ د وطن خلک د قرار صاحب سره